دپاره نه، دا یوازې د شیخ صاحب دپاره نه، دا یوازې د طالب دپاره نه، دا د هر افغان دپاره فتحه ده، د هر افغان دپاره دا مبارکي پکار ده، د ټولو افغانانو دا فتحه مبارک. هر افغان ویلی شي چې دا فتحه جماعت مبارک وي. الله پاک زما د زحماتو په خاطر اسلامي نظام قایم کړي. الله پاک د دې کافرانو شکست موږ نصیب کړي. نو قدرمنو مسلمانانو، دا ورځ د بریا او د کامیابۍ ورځ ده. خو یو شی وایو، دا شل کلن مشکلات چې مابین ته راغلي دي، په شلو کلونو مشکلاتو کې باور په الله وکړي. په دا خپلو سترګو مې داسې حالات هم لیدلی دي چې کله مجاهد پر مین باندې ختلی دي، دا خاصه د مجاهد غوښې رالوېدلي دي. داسې حالات مې په خپلو سترګو لیدلی دي. او دا حالات خو تاسې هم لیدلی دي په دې ویډیوګانو کې چې زموږ ستاسې فدایان ورونه هغه په موټر بم کې هغه واسکټ باندې تلل او د دې کافرانو په مخ کې ځان انفجاروي او دا وایي چې شوه وایي زما د خور بې عزتي سوې ده، زما د مور بې عزتي سوې ده، د محمد علیه السلام بې عزتي سوې ده، زه به د خپل ځان قربانوم، د دغه عزت ساتنه به کوم. داسې قرباني، داسې ستړیاوي او د دې مسلمانانو همکاري. هر مجاهد نه چې پوښتنه وکړي په سلهاوو داستانونه به درته ووایي چې په پلانکي کلي کې پلانکي اکا زما سره دا همکاري وکړه. قدرمنو، زموږ دا دوهم امتحان دی. د شهادت امتحان اسانه دی، د ثبات امتحان زور غواړي، د صبر امتحان زور غواړي، د استقامت امتحان زور غواړي. ټوله دنیا به فشار در باندې راوړي، کله به ښځه درته رامخته کړي، کله به د بشر حقوق درته رامخته کړي، کله به ستا اسلامي نظام نشي زغملی، کله به قصاص نشي زغملی. اوس د امتحان ځای دی. الله پاک چې موږ ته صبر استقامت راکړي. د نظام د مسؤلینو دپاره دا دعا کوئ چې الله پاک پر دا خپل اسلام یې ثابت قدمه کړه، پر دا جهاد یې ثابت قدمه کړه. خو ځان ته بیا دا دعا کوئ چې الله پاک دغه فتحه د اسلامي نظام چې زموږ په ستړیا وګټل شوی دی، الله پاک موږ ته توفیق راکړي چې موږ اطاعت وکړو، موږ حمایه وکړو. ګرانه مسلمانان، دا یوه جمله د ځان سره یاداښت کړه. دا زما په خبره که تاسې اقتدا نه کوئ، خو ته یو غړی په خپل کور کې کښېنه، لږ د ځان سره دا فکر وکړه. نن و پرون وګوره، د نن د پرون تصور وکړه. پرون څنګه امن و، نن څنګه امن دی. پرون ستا عزت څنګه و، نن دې عزت څنګه دی. پرون ستا د بچي برخلیک څنګه و، نن یې څنګه دی. پرون دې حریت څنګه و، نن دې حریت څنګه دی. حریت دې سلب سوی و، امن دې سلب سوی و، عزت دې سلب سوی